بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 15 درس دی. د دې د مخکې مونږ فعل ماضي ګردانونه شروع کړي دي. باس اثبات فعل ماضي معروف د دې کې مونږ شپږ صيغې زده کړې وي. واحد مذکر غائب، تثنیه مذکر غائب، جمع مذکر غائب، بیا واحد مؤنث غائب، تثنیه مؤنث غائب او جمع مؤنث غائب. دا شپږ صيغې مونږ زده کړې وي، ښه تفصیل سره ویلې وي. نن به ان شاء الله مونږ هغه د حاضر مذکر غائب او د حاضر مؤنث غائب او د متکلم دو صيغې ان شاء الله دا اته ګردانونه به ان شاء الله نن موږ زده کوو. دا اته صيغې پرون هم شپږ صيغې زده کړې وې دي نه مخکې درس کې، او نن به ان شاء الله دا نور اته صيغې موږ زده کوو. دا ټولې 14 صيغې دي. نو نن موږ ان شاء الله زده کوو حاضر مذکر یا مذکر حاضر. مذکر حاضر او دلته شولی کو مؤنث حاضر. اوس د حاضر صيغې زکو جی. نو مونږه واحد مذکر حاضر صيغه زکو جی. نو دا ټولې صيغې مونږ سره دغه نه جوړیږي چې د نون سواترا د اول صيغې نه د ماضي اول صيغې نه. نو د ماضي اوله صيغه مونږ دلته کې واغسته نسوارا. نسوارا نه به د اخري دا تا را به مونږ اوس په ټولو صيغو کې ساکن ساتو. نو ګورئ چې نسوارا دی مونږ سره او مونږ شپږ صيغې ویلې دي، په هغې کې شپږ ضمیرونه استعمال کړي دي. دریم د مذکر غائب ویلې دي، په هغې کې نسوارا کې هو ضمیر فاعل دی، نسوارا کې هما ضمیر فاعل، نسورو کې هم ضمیر فاعل، نسورت کې هي ضمیر فاعل، نسورتا کې هما ضمیر فاعل، نسورنا کې هن ضمیر فاعل. او اوس موږ سره انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا او نحن دا د حاضر مذکر چې کوم ضمایر دي نو دغه به اوس موږ په نون سواترا کې لګو. نو ګورئ د حاضر مذکر حاضر چې کوم ضمیر دی هغه انت دی، انت. نو دا انت د نون سواترا سره به موږ صرف د دې ان د ان چې دی کنه ان دا تا نه ده دا به مونږ د نون سواترا سره ولګو او دا ان چې دی دا به په نون سواترا کې پټ کړو. نو موږ ته به دا تا زبر تا وایي چې یاره دلته کې دا مذکر حاضر دي. نو ګورئ نسور، نسوارت، نسورتا، نسورتا، نسورتا. په دې نسورتا کې دغه چې دی دا انت پکې فاعل دی، انت ضمیر پکې فاعل دی، ٹھیک شو جی. او دا نون سواترا چې دا پکې فعل دی. صحیح ده جی. اول به مونږ د دې انت ضمیر معنا وکړو. د انت ضمیر معنا دا ته یو مذکر، ته یو مذکر حاضر. او بیا به د فعل معنا وکړي. نو د فعل معنا بیا دا نون سواترا معنا د مدد کول، مدد وکړو. تا یو مذکر حاضر مدد وکړو. نو دا مدد وکړو پکې د فعل معنا ده او دا انت معنا ده ته یو مذکر حاضر. ٹھیک شو دي. او په تېره شوې زمانه کې په تېره شوې زمانه کې دا پکې د ماضي معنا ده، د ماضي دا معنا ده. نو ګورئ جی نسوارت چې دی که نه نصرتا معنا ده تا یو مذکر حاضر مدد وکړو. نصرتا تا یو مذکر حاضر مدد وکړو. نو څوک چې مذکر ورته مخې ته حاضر وي نو هغه ته بیا څوک داسې نه وایي چې یاره تا یو مذکر حاضر مدد وکړو، هلته وایي تا مدد وکړو. په تېره شوې زمانه کې تا مدد وکړو. ټیک شوه. خو لیکنه کېږي به لیکې به داسې تا یو مذکر حاضر مدد وکړو په تېره شوې زمانه کې. ٹھیک شو. او چې څوک مخې ته راته وي که مذکر نو هغه ته به تا مدد وکړو، که مؤنث یې هغې ته به تا مدد وکړو. نو دلته کې موږ سره نصرتا په تا باندې زبر دی. نو دا تا وایي چې د زما ان چې دی ان په دې نون سواترا کې پټ دی. نو دا ته یو مذکر دپاره انت راځي. انت ته یو مذکر حاضر، انت ته یو مذکر حاضر. نو دا انت معنا ده تا یو مذکر حاضر مدد وکړو په تېره شوې زمانه کې. نصرتا معنا ده تا یو مذکر حاضر مدد وکړو په تېره شوې زمانه کې. نصرتا تا یو مذکر حاضر مدد وکړو په تېره شوې زمانه کې. نصرتا تا یو مذکر حاضر مدد وکړو په تېره شوې زمانه کې. اوس مونږ د دې نه مونږ د دې نون سواترا نه مونږ تثنیه مذکر جوړو. تثنیه مذکر حاضر. تسمیه مذکر د دانون سواترا بدل تکي مولي کی
نون صاد او را دا به اولیږي خو دا را به ساکن کی او دې سره به انت ته یو مذکر حاضر او دا دوه لپاره سره راځي انتما نو دا ان چې دا په نون صاد را کې پټوا او دا تما ور سره ولګوا نصرتما نو دا انتما چې دا پکې انتما پکې ضمیر فاعل دی فاعل معنا کام کرنے والا او دا نون صاد را پکې فعل دی نو ګورئ اول به موږ د انتما معنا وکړو تاسو دوانو مذکر حاضرو تاسو دوانو مذکر حاضرو او د فعل معنا وکړه مدد وکړو او اوس پکې دا پتیره شوی زمانہ کې دا پکې د ماضی معنا شو د دې ماضی ٹھیک شو اوس وګورئ موږ د جمع مذکر حاضر جوړو جمع مذکر حاضر ٹھیک شو نو دا نون سواترا هغه اولی صيغه والا بدل ته مو لګو نون سواترا دارا مساکین کی او انت تیو مذکر حاضر انتما تاسو دو مذکر حاضر انتم تاسو ټول مذکر حاضر نو انتم چې ان دا ان په نون سواترا کې پټوا او دا تم دلته کې لګوا نو ګورئ په دې کې دا نون سواترا په دا انتم پکې تم پکې دا غره انتم پکې فاعل دی او دا نون سواترا پکې فعل دی نو اول به ته د فاعل معنی کې تاسو ټول مذکر حاضر او بیا د فعل مدد کو او پکې د تیر شوی زمانہ نو دا پکې ذکر کړه تیر شوی زمانہ کې حاجی اوس دی خوا ګورئ نصرتا تایو مذکر حاضر مدد کو نصرتم تاسو دوه مذکر حاضر مدد کو نصرتم تاسو ټول مدد کو نصرتا تایو مذکر حاضر مدد کو نصرتم تاسو دوه مذکر حاضر مدد کو نصرتم تاسو ټول مذکر حاضر مدد کو نصرتا تاسو تا مدد کو نصرتم تاسو دوه مدد کو نصرتم تاسو ټول مدد کو نصرتا تا مدد کو نصرتم تاسو دوه مدد کو نصرتم تاسو ټول مدد کو اوس مونږه مؤنث حاضر جوړو هما قانون سواترا چې هغه به موږ دلته کې جوړو لګاو واحد مؤنث موږ جوړو واحد مؤنث حاضر نو ګورئ نون سواترا بدل تکي ولګي هما دا اولی صيغه هغه کم دا غلي اولی صيغه چې کم درې حروف دي هغه بدل تکي ولګي دا نون سواترا دارا بساکین کې او د حاضر مؤنث لپاره کوم صيغه راځي انتي انتما انتنا انتی انتما انتنا نو دلته موږ سره نسوار سکیبا انتی راول انتی نو دا ان په دې نون سواترا کې پټ کی او دا تی بچره دلته کې راولي نو دا نصر کی معنی دا تایو مؤنث حاضر مدد کو دا نون سواترا دا دې کې دا انتی چې انتی فاعل دی انتی ضمیر فاعل او دا نون سواترا په کې فعل دی دو تبع اول انت ضمیر فاعل معنی کی تا یو مؤنث حاضر او د فعل معنی کا مدد کو دریم دا وګوره د نون سواترا اخره پر ټول مدد کو د نون سواترا مدد معنی دا مدد کو او د زمانہ پکې یا لکه پته راشي زمانہ کی حاجی دا موږ سره نصرتی تایو مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتی چې کله پتا باندې زبري نو ته یو مذکر حاضر او چې کله پتا باندې زیر شي نو ته یو مؤنث حاضر تایو مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتی تایو مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې اوس تسنیه ته جوړو تسنیه مؤنث حاضر وما قانون سواترا براواخلی او تتغوتی دارا ساکن کی او انتی مانا لا تیو مؤنث حاضر انتما تاسو دوه مؤنث حاضر نو انتی په نون سواترا کې پټوا او دا توما دې سره لګوا نو انتما دا ان په نون سواترا کې پټه او توما دا چې دا بری نون سواترا را سره ښکارا شو نو دا عرب ساکن کې توما به ور سره ولګي نو دا نون سواترا چې دا پکې فعل دی او دا انتما پکې دا فاعل دی انتما ضمیر فاعل دی نو اول بته د انتما ضمیر فاعل معنا وکي تاسو دوانو
دوانو مؤنث حاضرو او د فعل مدد کا معنی کا مدد کو او بیا پکې تیر شوی زمانہ ذکر کا په تیر شوی زمانہ کې ٹھیک شو دي اوس موږ جمع مؤنث حاضر جوړو جمع مؤنث حاضر جمع مؤنث عمر قانون سواترا راواخلا نون سواترا اول سیغه والا خدارا به ساکن کی او ګورئ انتی انتما انتن نره دا ان پدې کې پټ کو دا تن نه دې سره نون سواترا سره ولګا تن نو نصرتن معنا دا د نصرتن چې دا انتن چې دا پکې ضمیر فاعل دی انتن ضمیر فاعل او دا نون سواترا پکې فعل دی ٹھیک شو اول به ته ضمیر فاعل معنا وکي تاسو ټول مؤنث حاضر او د فعل معنا کا مدد کو او اوس پکې د 13 شوی زمانہ په 13 شوی زمانہ کې وګورئ دا موږ سره شپږ د اوس د حاضر صيغې جوړې شوې درې مذکر حاضر درې مؤنث حاضر د مذکر حاضر نصرتا تا یو مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو دوه مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو ټول مؤنث حاضر مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتی تا یو مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو دوه مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو ټول مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتا تا یو مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو دوه مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو ټول مؤنث مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتی تا مدد کو په تیر تا مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو دوه مذکر حاضر مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو ټول مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نو نصرتا نصرتم نصرتم نصرتی نصرتم نصرتن 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 اوس دوه متکلم صيغه موږ سره پاتې شو دوه د متکلم صيغه متکلم نو یو چې دا واحد متکلم والا وما قانون سواترا راواخلا واحد نون سواترا راواخلا دلته ولګوا او صرف تا پېشتو ور سره ولګوا تا پېشتو نو دلته د نصرتو معنا دغه انا ضمیر فاعل دی انا ضمیر پکې فاعل دی نو تو معنا دا انا تو معنا سره انا ضمیر فاعل او د نون سواترا معنا دا فعل دی دغه معنا اول به موږ انا ضمیر معنا وکړو ما یو مذکر یا یو مؤنث دا خو د دې انا ضمیر فاعل معنا شو او فعل معنا مدد وکړو په تیر شوی زمانہ کې دا موږ سره دا انا دا نصرتم معنا ما مدد وکړو کاغه مذکر یا به ما مدد کو مؤنث یا به ما مدد کو نصرتم ما مدد کو او د جمع متکلم د پاره دا واحد متکلم اوس جمع متکلم نو دلته کې ما نون سواترا ولګي او اخري حرف به ساکن کی او نون زبر نا نون الف زبر نا ور سره ولګي نصرنا دا نا معنا نحن معنا مونږه دا نحن ضمیر پکې فاعل دی نحن ضمیر پکې فاعل دی نحن ضمیر فاعل او د نون سواترا پکې فعل دی نو اول به د نحن ضمیر فاعل معنی وکي مونږ دوا یا ډیرو مونږ دوا یا ډیرو مذکر یا مؤنث مدد وکړو په تیر شوی زمانہ کې
نو ګورئ چې دا موږ سره د نصرتو معنا ده ما مدد کو نصرنا مونږ مدد کو نصرتو ما مدد کو نصرنا مونږ مدد کو نصرتو ما مدد کو نصرنا مونږ مدد کو نصرتو ما مدد کو نصرنا مونږ مدد کو نصرتا تا مدد کو نصرتما تاسو دوه مدد کو نصرتم تاسو ټول مدد کو نصرتی تا یوی مؤنث مدد کو نصرتما تاسو دوه مدد کو نصرتن تاسو ټول مدد کو نصرتو ما مدد کو نصرنا مونږ مدد کو نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا نصرتو نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا نصرتو نصرنا نو ګورئ جی اوس ورسره د یو سیټ کې هغه درې د مذکر غایب او درې د مؤنث غایب هم لیکو نو ګورئ نصرا نصرو او بیا ورسره دې اړخ ته مؤنث لیکو نصرت نصرتا او نصرنا نو دا موږ سره هغه مذکر غایب او مؤنث غایب نو اول به موږ دا ګردان وایو نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا دینه پس په بیا وایو نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا نصرتو نصرنا نصرا هغه یو مذکر غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرا هغه دوه مذکر غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرو هغه ټول مذکر غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرت هغه یو مؤنث غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتا هغه دوه مؤنث غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرنا هغه ټول مؤنث غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتا تا مدد تا یو مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتما تاسو دوه مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتم تاسو ټول مذکر حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتی تا یو مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتما تاسو دوه مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتن تذکر مؤنث حاضر مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرتو ما مدد کو مذکر یا مؤنث په تیر شوی زمانہ کې نصرنا مو یا ټولو مذکر یا مؤنث مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا دا به ګردان په دې طریقې سره یاد کړئ ان شاء الله او بس دا تاسو اولنې ګردان خو پریکټیکلی به درته یاد کړو ان شاء الله او تاسو ځان سره په کامیابی کې دا غشان یاد کړئ او ویم لیکئ او د قشان ترجمه ورسره ولیکئ او په ترتیب باندې یاد کړئ نو دا موږ سره باس اثبات فعل ماضی معروف او یو ګردان پورا شو دینه پس ان شاء الله موږ باس نفی فعل ماضی معروف وایو بیا به باس اثبات فعل ماضی مجهول وایو بیا به باس نفی فعل ماضی مجهول وایو په دې ترتیب باندې ان شاء الله بیا به مضارع وایو دا څه ور سره کتاب روان ان شاء الله وایو او دا په خبرم ګورئ نور خلکو ته شیر کوئ هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه